ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. فرانسې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکنې هرکلی وکړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته ډاډ ورکوي چې دغه هیواد کې د سولې او ثبات ټینګښت لپاره له ده سره ماموریت کې بشپړ همکاري کوي. دغه وزارت ویلي چې تاوتریخوالي په افغانستان کې د بشردوستانه هڅو د لارې خنډ کیږي. د جان هپکینز پوهنتون د معلوماتو له مخې په امریکا کې تر 10 میلیونه ډیر کسان په کورونا وباخته شوي دي او تر 1540,000 ډیر بیا د دغه ویروس له کبله مړه شوي دي. د جانسن اینډ جانسن واکسین یوه لویه جوپه منځني ختیځ او افغانستان ته راځي. د امریکا د خوړو او درملو د ادارې پر اساس جانسن اینډ جانسن واکسین د کورونا ویروس په وړاندې سلو کې 15 اغېزمن دي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ په وینا دغه واکسین یوه لویه جوپه منځني ختیځ او افغانستان ته لیږل کیږي چې پکې میشت امریکایي پوځیان واکسین شي. او د امریکا د پوځ د ځانګړي عملیاتو قومندان وایي که امریکا پوځ په اوس وخت کې له افغانستان ووځي د افغانستان امنیتي وضعیت به خورا کړکېچن شي.